الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. سلورما سپاره ده سورة النساء او 12 نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې الله جل شانه او فرمایل د زنانو د پاره د میراث حصے هم مقرر دی او د سړو د پاره هم مقرر دی. بیا شپږ سورتونه د میراث ذکر شو. پدې کې اوس وم سورت دا د میراث ذکر کوي او هغه صورت دا دی ښځه مړه شي او د دې بچی نه صرف خاوند وي نو بیا به د خاوند ته د دې ښځې په دې مال کې نیمه حصه میلاویږي. خو که د دې ښځې اولادو د اتم صورت جوړیږي. ښځه مړه شوه خاوند مشته او د ښځې بچی مشته نو بیا به خاوند ته څلورمه حصه دا میلاویږي. خو دا د وصیت کول نه وروسته او قرض پې وي. لاول به د دې قرض ورکړلی شي کم وصیت یې کړی هغه وصیت به په ثلث کې ناقص کړلی شي. بیا چې کم بقایا مال دی نو د خاوند به پکې څلورمه حصه دا وي. خو که خاوند مړ شي او د دې نور بچی نه د خاوند بچی نه نو بیا د دې ښځو د پاره څلورمه حصه ده. او که بچی وو خاوند مړ شو نو بیا د دې ښځې د پاره اتمه حصه ده. خدا د وصیت او د قرض نه وروسته نو ولکم ستاسو د پاره ای ولکم ایها الازواج ستاسو د پاره ای خاوندانو نصف ما ترک ازواجکم نیم هغه مال دی چې پرې خو دې ستاسو بیبیان ازواجکم یعنی زوجاتکم ان لم یکن لهن ولد کچرت نوی د دې زنانو د پاره اولاد نو دا اوم صورت شو. فان کان لهن دا اتم صورت ذکر کړي پس کچرت وی د دې زنانو د پاره ولد اولاد فلکم الربع نو پس تاسو د پاره بیا څلورمه حصہ ای خاوندان د خاوند به بیا د دې ښځې په مال کې څلورمه حصه کو د ښځې اولاد وي. مما ترکن من بعد وصیة یوصین بها او دین وروسته د وصیت پوره کول نه یوصین بها چې دوی وصیت کوي په هغې سره یعنی وصیت یې کړی او دین یا وروسته د ادا کولو د قرض نه. پرونی درس کې تیر شو چې لاول قرض دی وروسته وصیت دی. خو دا وصیت مقدم کو او دا دین دا وروسته کو دا د اهتمام شان د وجنه چې کوم وصیت د کړي نه دا وصیت ول سکا پورا کا. ولهن الربع دا نه هم صورت ذکر کړي. وسو خاون مل شو خزه پاتې شو د دې خاون به یا اولاد وی یا بنئ نو که اولاد نو بیا به خزه ته د خاون په مال کې څلورمه حصہ ملوي او که اولاد وو نو بیا به خزه ته په خاون په مال کې اتمه حصہ دا ملويږي. نو ولهن الربع د دې زنانو د پاره بعد څلورمه حصہ وي مما ترکتم د هغه مال نه چې تاسو پرې خو دی ای خاوندان ان لم یکن لكم ولد کچرت نه وي تاسو د پاره اولاد فان کان لكم ولد دا وسلسم شو کچرت وي تاسو د پاره اولاد فلهن الثمن نو بیا د دې زنانو د پاره اتمه حصہ ده مما ترکتم هغه چې تاسو پرې خو دی من بعد وصیت ورستا د وصیت پوره کولونه تو سونه به چې تاسو وصیت کړي پاګه سره
او دین یا ورسته د ادا کولو د قرض. وان كان رجل يورث کلالة دا یو لسم صورت ذکر کوي. اوس یو سړی مړ شو دا کلاله ده. کلاله چې نه اصول نه فروع لا اصول له ولا فروع له. اصول نشته او فروع چې هغه نشته. ایا من لا ولد له ولا والده صاحب د ابن کثیر ذکر کړی دي. لارم نه اصول او فروع بس دغه یو شی ست جوړیږي. دا څه سړی دی او دا مړ شو. یی وخذنا او هغه کلاله د میراث نه موږ ته میراث وایو او د دې سړي د پاره رور د یا خور ده. دغه شان د خزه د پاره چې د کلاله خزنه میراث د هغه د پاره رور د یا خور ده. نو د هر یو د پاره بچی د شپږمه حصہ او کچرته دا زیاتو نو بیا په سولس کې سوي دا به شریک وي خو د وصیت د پوره کولو نه ورسته د قرض دا کولو نه ورسته. وان كان رجل کچرتوی یو سړی یورث چې داغه میراث ورل کیږي کلاله دا کلاله وی میراث وی او امراه یا خزوی او میراث ته ورل کیږي دا کلاله وی وله اخون او د لپاره چې هغه رور وي او اخت یا خور وي. نو دا اخنا مراد او د اخنا مراد اخیاتی مراد دي. یعنی موري یووي او پلار سوي جدا جدا وي. دغه ته اخیاتی ویل کیږي. فلكل واحد منهما نو د ار واحد د دوانو لپاره السدس پغمه حصہ ده. فان كانوا اكثر دا دولسم صورت ذکر کوي. فسکچرته د اخیاتی رونو خويند اکثر زیات من ذلك دغه یوینا صاحب د جلالین من واحد یعنی دغه یوینا وهم شرکاء پس دوی شریک دي په ثلث پدریما حصہ کې من بعد وصیت ورسته د وصیت کولنا یوسوا بها چې وصیت کړل شي په هغه سره او دین یا ورسته د ادا کولو د قرض نه غیر مضارین په داسې حال کې چې ضرر برسون کې نه یعنی غیر مضارین للورثه ورثه ته ضرر رسې نه په وصیت کې او وصیه من الله دا حکم دی د الله د طرفنا یعنی یوصیکم الله وصیه والله او الله تعالی چې دی علیم په دی حلیم صبرناک دی. وس الله جل شانو په آیت کې تلک حدود الله دا د میراث دا احکام ذکر شو د نارینه لپاره حصے ذکر شو د زنانو لپاره حصے ذکر شو وای دا د الله حدود دي د الله احکام دي. صاحب د قرطبی هذه احکام الله دا د الله احکام دي. او ومن يطع الله ورسوله چا چې د الله اطاعت وکړو او د الله د رسول اطاعت وکړو په قسمت الموارث دا میراث تقسیم کو په شرعي طریقه باندې يدخله جنات تجري من تحتها الانهار الله به داخل کې دلر داسې جنتونو ته چې بهيږي به د هغه د لاندې نهرونه د هغه د محلات د لاندې نهرونه او دا شان د هغه د ونو د لاندې نهرونه خالدین فيها او همیشه وي په دې جنتونو کې او وذلك الفوز العظیم دا لویا کامیابی ده چې څوک دې میراث خیال وساتي په شرعي طریقه باندې دا چې هغه ادا کی. او من يعص الله ورسوله چا چې نافرمانی وکړه د الله میراث ورنکو ورسوله د الله د رسول نو صاحب د قرطبی وی په قسمت الموارث یعنی د میراث په تقسیم کې د الله نافرمانی وکړه او دا میراث په صحیح طریقه باندې تقسیم نکو د الله او د الله د رسول نافرمانی وکړه او يتعد حدوده او تجاوز وکړه د الله د دین نه د الله د حدودنا يعني دا الله د دین چې کوم حدونه دي يدخله النار الله به داخل کې دلره ورته او خالدا فيها همیشه به پدې کې یعنی میراث نه ورکړي د الله نه پرمانی کوي د الله د رسول نه پرمانی کوي نو بس الله به ورته داخل کې او خالدا فيها دا په دې ور کې سوي دا همیشه وي وله او د دې لپاره به عذاب مهین عذاب سپکون کی نو یا خدا دا خلود اهل سنت والجماعت داوی مراد د مقصد طویل ډیر وخت پر میراث هغه نه ورکړي خور لا یعنی د خور حق ور سره هغه نه ورکړي میراث په شریعه طریقه باندې تقسیم کړي نه الله به جهنم تواچ یو ډیر وخت به دا پر جهنم کی وس هغه الله ته پته ده څومره وخت به کی او یا دا چې دا میراث یعنی د خور حق چې دغه نه مني
کم حقدار وي د دې میراث او دای حق نه مني په طریقه د استحلال چې بس دې لپاره دا جایز نه دا سره د الله حکم دی نه نو بس دا د الله د حکم نه انکار وکړو په دې سره کافر شو او د کافر د پاره همیشه لپاره د جهنم دی نو کو وس یو سړی هغه حق مني او ورکه نه دا خو ګناهګار شو به ډېر وخت په جهنم کې خو کو یو سړی بالکل مني نو انکار ته کوي نو بیا په دې سره دا کافر شو او چې کافر شو نه همیشه لپاره بسې په جهنم کې وي دوی دخلوا نارا خالدا فيها همیشه به په دې کې دا چې کله حلال ګڼي وله د لپاره عذاب مهین عذاب ذلیل کون کې دي عذاب سپکون کې دي ولکم استاسو د لپاره نصف ما ترک نم اغمال له چې پرې خو دی ازواجکم استاسو بیبیانو ان لم یکن لهن ولد کچرت نوی د دې بیبیان د لپاره اولاد فإن كان لهن پس کچرت وی د دوی د لپاره ولد اولاد فلکم الربع پس تاسو د لپاره څلورمه حصہ ده مما ترکنا اغا چې دی بیبیانو پرې خو دی من بعد وصیت ورستا د وصیت پورا کولنا یوسوین بها چې دی وصیت کوي پاګه سره او دینن یا ورستا د ادا کولو د قرضنا ولهن الربع او د دې زنانو د پاره با څلورمه حصہ مما ترکتم د اغمال چې تاسو پرې خو دی ای خواندانو ان لم یکن لکم ولد کچرت نوی ستاسو دپارا اولاد فإن كان لكم پس کچرت نوی ستاسو دپارا ولد اولاد فلهن الثمن پس د دې زنانو دپارا اتمه حصہ ده مما ترکتم اغا چې تاسو پرې خودی من بعد وصیت ورستا د وصیت کولنا توسؤون بها چې تاسو وصیت کوئ پاغه سره او دین یاد ادا کولو د قرضنا وان كان رجل کچرتوی یو داسې سړی یورثو چې دا غنه میراث وړل کېږي کلالتن میراثوي او امرأة یو زنانوي میراثا وله او د پارا اخ نروروي او اخت یا خوروي فلكل واحد منهما السدس پس د هر واحد د دوانو د پارا شپږمه حصہ ده فإن كانوا اكثر من ذلك پس کچرت دوی وی یعنی د اخیاتی رونه خويندې وی اکثر من ذلك زیاد دغه یوینا فهم شرکاء پس دوی شریکان دي په ثلثی پدریمه حصہ کې من بعد وصیت ورستا د وصیت پورا کولنا یوسوا بها چې وصیت کړل شوی پاغه سره او دین یا ورستا د کولو د قرضنا غیر مغوار پداسی حال کی چی ضرر رسون کے بنئی وصیتا من اللہ دا حکم دے دا اللہ دا طرفنا واللہ اللہ تعالی چی دے علیم فہد حلیم صبرناک دے تلک حدود اللہ دا اللہ احکام دی سعید قرطبی حاضی احکام اللہ دا اللہ احکام دی ومن یطع اللہ چاچی دا اللہ اطاعت وکو ورسوله او دا اللہ دا رسول اطاعت وکو میراثی پا صحیح طریقہ بانی تقسیم کو یدخلو اللہ با داخل کی دلرا جنات داسی جنتنتا تجری چی بہیگی با من تحتها الانہار دا آغی دا محلاتو دلاندی نهرنا یا دا آغی دا ونو دلاندی نهرنا خالدین فیها ہمیشہ وی پدغا جنتن کی وذالک الفوز العظیم او دال ویا کامیابی دا ومن یعص اللہ چاچی نا فرمانی وکړه د الله ورسوله د الله رسول دا میراث تقسیم نکو ويتعد حدوده او د تجاوز کو د الله د دین د حدودنا يدخله الله با داخل کی دلرا نارن داسی ورتا خالدا فيها همیشه به پدی کی نیدا پدې کې هغه دوه شوي یا خود خالدن پینا مراد دا چې ډېر وخت په ور کې وي او یا دا چې دا حلال غني یعنی بالکل دا میراث
نه ورکوي او د دې نه انکار کوي د الله حکم نه غني نو بیا چې دا کافر شو او کافر به همیشه لپاره جهنم کې وله او د دې لپاره عذاب مهین عذاب سپکونکی دی ولکم او ستاسو لپاره نصف ما ترک نیم هغه مال دی چې پرې ښودی ازواجکم ستاسو بیبیانو ان لم یکن لهن ولد که چېرته نه وي د دې بیبیانو لپاره اولاد فإن كان لهن ولد پس که چېرته وي د دوی لپاره اولاد فلکم الربع پس تاسو لپاره څلورمه حصه ده ای خاوندانو مما ترکنا هغه چې پرېښودی دي زنانو من بعد وصیت ورستا د وصیت پوره کولو نه یوصین بها چې دی وصیت کوي په هغې سره او دین یا د ادا کولو د قرض نه ولهن الربع او ستاسو لپاره څلورمه حصه ده مما ترکتم د هغه مال نه چې تاسو پرېښودی ای خاوندانو ان لم یکن لکم ولد که چېرته نه وي ستاسو لپاره اولاد فإن كان لكم ولد او پس که چېرته وي ستاسو لپاره اولاد فلهن الثمن پس د دې زنانو دپاره اتمه حصه ده مما ترکتم د هغه مال نه چې تاسو پرېښودی من بعد وصیت وروسته د وصیت پوره کولو نه توصون بها چې تاسو وصیت کړی په هغې سره او دین یا وروسته د ادا کولو د قرض نه وإن كان رجل که چېرته وي یو داسې سړی یورثو چې د هغه نه میراث وړلی کېږي کلالة میراث وي او امرأة یا یوه زنانه وله او د ده دپاره اخن ورور وي او اخت یا خور وي فلکل واحد منهما السدس پس د هر واحد د دې دواړو دپاره شپږمه حصه ده فإن كانوا أكثر من ذلك پس که چېرته وي د اخیاپي رونه او خویندې زیات د دغې یوې نه وهم شرکاء پس دوی شریکان دي په ثلث په درېیمه حصه کې من بعد وصیت وروسته د وصیت کولو نه یوصی بها چې وصیت یې کړی په هغې سره او دین یا وروسته د ادا کولو د قرض نه غیر مضار په داسې حال کې چې نه به ضرر رسونکي وصیتا من الله دا حکم دی د الله د طرف نه والله او الله تعالی چې دی علیم پوهه دی حلیم صبرناک دی تلک حدود الله دا احکام د الله دی ومن یطع الله چا چې د الله اطاعت وکړو ورسوله د الله د رسول اطاعت وکړو يدخله الله با داخل کی دلرا جنات داسې جنتونو ته تجری چې بهیږي با من تحتها الانهار داغې د لاندې نهرونه خالدین فیها همیشه به پدې کې وذلک الفوز العظیم او دا لویه کامیابي ده ومن يعص الله چاچی د الله نه فرمانی وکړه ورسوله او د الله د رسول نه فرمانی وکړه ويتعد حدوده او د الله د دین د حدود نه تجاوز وکړو يدخله نارا الله بداخل کی دلرا ورتا خالدا فيها او همیشه به پدې کی وله او د لپاره عذاب مهین عذاب ذلیل کون کی عذاب سکون کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله څنګه چې مور په دې باندې پوره د عمل کولو توفیق راکړي الله خپل رضا خپل تعلق خپل محبت نصیب کړي د نبی علیه الصلاۃ والسلام کامل طریقې زموږ په ژوند کې چې هغه راولي الله ستاسو احکام ذکر شو د احکامات زموږ په ژوند کې چې هغه راولي الله د میراث د ادا کولو الله صحیح توفیق چې هغه موږ لراکي ځکه میراث چې څوک نه ادا کوي جهنم وعده ورسره تا وکړه الله ته جهنم ته ورچي الله دغه جهنم نه محفوظ کړي الله چې څوک میراث ورکړي دا سره تا د جنت وعده وکړه الله موږ له توفیق راکړي چې دا میراث موږ په صحیح طریقه باندې ورکو دغه جنتونو ته موږ داخل کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله